السلام علیکم ملګرو بچای مو په تمنیل باندې مم کتلی وی چې کاشف خان او کاشف علي او اجاز خان کوم اجاز اخلاص ویلفر فاونډیشن والا چې کوم دی دوی خپل کې جګړه کړې د بس باندې شو د ټولو حقیقت سره شیر کوم ویډیو زیاته په ټاپ روانه ده ډیره زیاته وایرل مطلب دا دی چې دوی بس باندې جګړه کړې د لول د ویډیو کلیپ وګوري چې دا جګړه څنګه جګړه ده وګوري اجازه څه شي یم زه یم کنه کاشف چې عمران مې راوستل واه بل نه تمو واه ولي والم اجازه ولي والم کنه ولي والم اجازه ستا دا زور دی ته په سکرین باندې خلکو ته فرشته کېږي اجازه ته په سکرین باندې خلکو ته فرشته کېږي ته پرېږده د دې لټې تپوس په اجازه زه نه کوم ته په سکرین باندې فرشته کېږي اجازه غلط کار دی وکړو ولي والم د دې تپوس دی نه الله وکړي د دې تپوس دی نه الله وکړي اجازه ملګرو د ویډیو کلیپ هم کتلی وي چې یاره اجاز به چې کوم دی هغه څه یو ګزار شان به مطلب کاشف علي له ورکړی وي هغه دا کیمران کړی وي تاسو له پته ده چې یاره د نن یو څو میاشتې وړاندې عمران دیوانه چې کوم د کاشف په ترو باندې مطلب د دوی په دې فاونډیشن کې داخل شوی د هغه علاج دپاره نو الحمدلله علاج خو ډېر په ښه طریقه سره شوی دی او اجاز به چې کوم څومره خوراکونه کړي دي ښه براها غټ شوی دی تاسو به یې ګورئ په ټیک ټاک باندې نو ډېر ملګري تنقید کوي لکه ډېر ملګري خو چې یاره بس دوی بدلته وي په دې فاونډیشن کې نو ښه خبره ده چې شته او وي به هم ځکه چې خوشحاله دي خو چونکې ډېر ملګري په کاشف بای باندې تنقید کوي چې یاره مثال به دا بولې تاو او د 3 میاشتو په دغه مطلب د 3 میاشتو یا 4 میاشتو پورې علاج وي د هغې نه پس پکار ده چې یاره عمران دیوان خپل کور ته لاړ شي خپلې مور له لاړ شي خپل پلار له خپل بچو له وغیره نو دغه تنقید چې کوم دی په کاشف بای باندې کوي نو دا په دغه ترو باندې به تللی وي چې یاره عمران دیوانه تپوس وکړي چې یاره هغه ته واپس کور ته بوځم نو هلته کې تاسو له پته ډېر ملګري دغه تنقید هم کوي بیا چې یاره دا اجاز به یادي چې یاره تصریف د ریمبو او د عمران دیوانه باندې خپل پیج وباسي ته دا کې ته دا کې نو هغه ملګرو دپاره صرف زموږ به دا ووایو چې یاره هر څه چې کوي مطلب د ټیک ټاک پې کوي خپل چینل پې وباسي هر څه خو دا څومره دا کم جهاد چې روان دی لکه جهاد کوم یو دی د دې پوډریانو د دې نشایانو سره مطلب دا د خوراک یو ځای کول د دوی دا پالنه کول دا ډېر زیات ګران کار دی ملګرو لکه دا یو ډېر غټ زړه دی د اجاز بھائی ځکه چې د دوی سره یو ځای خوراک د دوی سره ټوکې ټقارې د دوی سره لوبې هر څه نو بهرحال اجاز بھائی ته خو زموږ دغه هم خواسته که عمران دیوانه به ځي نو بس پکار ده بس خپل کور ته ولېږه خو مطلب یو دا دی چې هغه خو په زور باندې نشي پاتې کولی شي مثال په طور باندې عمران دیوانه غواړي نو کور ته هم تللی شي نو ملګرو دا کاشف بھائی به دغه رایسر کړی دی چې یاره دا تا بولی دغې فاونډیشن ته اوس یې تر بیا دوباره بیا راوباسه چې خپل کور ته ځي نو بس هغه پکې خوشحاله دی هغه هم دی ریمبو ته ګوري د ریمبو لوننی حل وګوري اوسنی حل چې کوم دی ماشاءالله ښه په سربېدو باندې روان دی مخې طرف ته روان دی نو دا د هغه علاج کېږي په ښه طریقه سره بالکل برابرېږي نو دا ډېر یو ګران کار دی لکه د کوم چې دا اجاز به یې کوي او کاشف به هم ښه کار کوي مطلب دا دی چې یاره ګوره د دې دوو ژوند چې کوم دی بچ کو که نه زما چې څومره خیال دی دا ریمبو که تاسو کتلی نه زما چې یاره دا څومره وخت چې به دې فاونډیشن کو شو تر دې دمه ګوره که را رسېدلی به د خپل نشهي حالاتو کې کیدای شي چېرته مړ وی دا یو اصلاحي پیغام ملګرو او انشاءالله چې وخت پوره شو په خپله باندې به ځي خو ډېر ملګري وي چې جګړه یې بسه ده نو جګړه په دغه دی چې یاره کاشف به یې به اوس وشي د عمران دیوانه راله بیا راکړه او کیدای شي اجاز ورته وي چې یاره عمران دیوانه مه بوځه مطلب ما سره دی خوشحاله دی نو ښه خبره ده او انسان هلته هغه ځای خوشحاله وي چې هغه یو متل مشهور دی وایي چېرته ښه نو هلته شپه چې چېرته ښه نو هلته شپه نو بس عمران دیوانه به هلته خوراک ورته میلاویږي ښه ټوکې ټقارې گیم ولیبال موټرو کې پیچکرې لګوي نو هغه څه کوي په کور کې یار نو بس هم په دغه زوړ حال باندې پرېږدي ښه نو ملګرو ډېره زیاته مننه د ویډیو د کتلو ویډیو سره مخکې شیر کړئ خو دغه حقیقت دا و چې یاره دوی دا وران شي هم په دغې باندې د مین خبره هم دغه ده انشاءالله رزلټ به هم راوځي ویډیو سره ډېره شیر کړئ ملګرو